بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو، سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 15 د می کال 2016 چې جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسې حضور کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعاتو کې نړیوال موضوعات دي. بالخصوص تاسو معلومه ده ډونالډ ټرمپ په چین کې دی. ټول نړیوال اما خواته نظرونه دي چې د دې اغیزه به د نړۍ په اقتصاد سي، د دې اغیزه به په سیاست د نړۍ سي. د ایران موضوع پکې ډیره مهمه ده. همدارنګه موږ تاسو افغانستان موضوع ده، پکې د پاکستان ده. نړیوال موضوعات دي او په دې باره کې مختلف نظریات دا تاسو سره شریکوم. همدارنګه ځینې نوي حرکتونه د غربي استخباراتو په اشارو چې ما هغې ته مخکې تاسو ته په ځینو برنامو کې اشارې کړي دي، هغې باندې چې اوس وخت راغلی دی یو نظر پې اچو. او آخر کې په خیبر پښتونخوا کې او په افغانستان کې د پاکستان برید د دې موضوعاتو باندې هم سره دا کوو. داسې به وکړم چې د افغانستان او د پاکستان خبرونه به مخکې کړم، بیا به نړیوال موضوعات راواخلم. انشاءالله دا به بهتره شي. نو د شروع کوو د خپل د وطن د موضوع نه. پاکستان یو ځلې بیا د کونړ په ولایت باندې برید کړی دی. ملکي خلک یې وژلي دي. دا برید د ډرون یا د بې پیلوټه طیارو په ذریعه شوی دی. په دره پیچ او د مانوګۍ په ولسوالۍ کې په کونړ کې دا عملیات پاکستان ترسره کړي دي. 15 تنه وګړي چې په هغې کې ښځینه او ماشومان دي دی وژلي دي. همدارنګې په بلوچستان کې په نامه د چهل ملنګ په دغه کې د دوکي ښار کې یو مین دی چې د سړک په غاړه تابع شوی و. هغه هم د بلوچستان له ازادي غوښتونکو ایښی و. هغه په پوځیانو باندې انفجار کړی دی، چاودنه یې کړې ده او د دغې چاودنې په نتیجه کې 15 تنه پاکستاني افسران او پوځیان وژل شوي دي. همدارنګې دغه انفجار ویل کېږي په وخت عملیاتو کې په دې باندې چاودنه شوې ده، ځکه چې پوځیان دې غاړه راغلي وو تر څو د خلکو ملکي خلکو باندې او همدارنګې د بلوچو په دې ازادي غوښتونکو باندې برید وکړي چې دلته دا مین په دې الوتی دی، د موټر او دا ورسره تباه شوی دی. بل برید هم د پوځیانو په 20 موټریز کاروان باندې شوی دی چې دا په بلوچستان نوشکي ښار کې د شیخ واصل په سیمه کې ترسره شوی دی. موټر تخریب شوی دی او 12 کسه پکې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ بیا د سیمې خلک د اور لاندې نیولي دي، یعنې ډزې پې کړي دي او ډېر خلکو ته صدمه رسولې ده. همدارنګې په پېښور کې د حکومت په مقابل کې لوی لاریونونه شروع شوي دي. تظاهرات او مظاهرې په دغه کې دي او حکومت په هغې باندې مرمۍ ورولیم دي او ګاز اشکاور یعنې د اوښکو ګاز یې پې استعمال کړی دی او خلک یې نیولیم دي او وهل او ټکول یې ډېر کړي دي. خو په وهلو ټکولو او په ویشتلو باندې خلک تاسو نشئ ارامولی تر څو چې د خلکو حق ورته ورنه کړلی شي. نو دا ظلم د پاکستان پوځ روان کړی دی. خو څنګه چې ما تاسو څه موده مخکې نه دا خبر کړی وه چې پاکستان کې به لاریونونه او دا به انشاءالله شروع کېږي او لوی لاریونونه به کېږي. د شروعات دي انشاءالله وروسته به وګورئ دا به په لویه پیمانې باندې مبدل کېږي. لومړی خبر د نن ورځې دا دی چې ډونالډ ټرمپ مخکې له خپل د سفر نه چې د چین خواته حرکت وکړي، چون دې ته معلومه وه چې دا سفر به یې د ایران د موضوع له امله ډېر زیات د اغېزې لاندې، ځکه چې د ایران موضوع حل شوې نه وه. قضیه همداسې پاتې شوله. دی مجبور شو چې سفر ته خپل ادامه ورکړي، ځکه یو ځل یې کنسل کړی و. نو دا ځل یې کنسل یې نه کړ. دی چین ته تله، خو دې باندې دا فشار و چې دا به ځي په ایران باندې او که چېرته د ایران د موضوع سره ځي د ده نه چینایان ډېر استفاده کولی شي، یعنې هغې د ده نه ډېر امتیازات اخیستی شي. نو د ده لپاره مخکې دې نه چې دغه شي، یعنې چین ته دا ښکاره کړي چې دا موضوع بالکل ماته اهمیت نه لري، ارزښت نه لري او زه په دې نه غواړم بحث وکړم. د تګ نه مخکې دا خبره وکړله چې د ایران مشکل چې دی دا دومره لویه مسله نه ده، دا زه پخپله حلولی شم او دا زه په هغې سره په دې مورد باندې بحث و خبرې نه کوم او د ایران موضوع چې ده زما په کنټرول کې ده. د دې حل زه خپل په لاس کومه، ماته په دې کې کوم ستونزه نشته دی.
همدارنګې په دې هیئت کې چې د ایران دغې ته چین ته یې ځان سره وړی دی 12 تنه په دې کې صرف لوی تجاران یې دغه کړي دي، یعنې دې نه ښکاري چې ډېر لوی تجارتونو کې قراردادونو ته د دې ځکه چې کله د یو کمپنۍ یا لوی میلیارډر ځان سره وړي نو هلته د میلیارډونو ډالرو قراردادونه کېږي او قراردادونه بیا ځای په ځای هملته امضا کېږي. په دې لویو سرمایه‌دارانو کې ځان سره ټیم کوک د اپل د موبایل تلیفونونه چې موږ تاسو استعمالوو د دې کمپنۍ دغه یې ځان وړي چې دا یو لوی میلیارډر دی. همدارنګ د ټسلا یعنې د سپیس ایکس مشر آلن ماسک هم په ځان سره هیئت کې شامل کړی دی. همدارنګې د نیوادا کمپنۍ مشر جینسن هونګ هم ځان سره په دې هیئت کې شامل کړی دی. همدارنګې د بوینګ د طیارې مشر هم ځان سره اخیستی دی. میتا یو کمپنۍ د لویه میلیارډونو ډالرو کمپنۍ ده هغه هم ځان سره کویلکام یو کمپنۍ ده، ویزا، همدارنګې بلیک سټون دغه ټول مشران یې ځان سره اخیستي دي او دوی به هر یو څوک به د سټلایټ په هکله د سپوږمکیو په هکله آلن ماسک خو تاسو ته معلوم ده سپوږمکۍ ډېرې لري، په زرهاوو سپوږمکۍ لري او هغې نه دنیا کې هر ملک چې ترېنه استفاده کوي په کرا ورکوي په میلیونونو ډالر د ورځې د عواید دي. نو د سپوږمکیو په هکله د چینایانو سره ممکن دا خبره وکړي، د بوینګ طیارې والا به د بوینګ د طیارو خبره وکړي، ټام کوک به د چپ پیسه کړي او د اپل کمپنۍ د موبایلونو په هکله به هلته قراردادونه تړي. همدارنګې دا نورې کمپنیګانې لکه نوادا او بلیک سټون او ویزا او کویلکام او میتا دا به خپل په بخشونو کې هر یو لوی قراردادونه کوي. نو د دې نه معلومیږي چې برعلاوه د دې نه چې په نړیوالو موضوعاتو به دې خبرې کوي هلته دوی همدارنګې د تایوان په موضوع باندې به هم خبرې کوي. ګرچې د تایوان په موضوع کې ورته دغې د چین رئیس جمهور دا خبره کړې ده، د چین رئیس جمهور ورته ویلي دي چې تایوان مسله زموږ لپاره د ژوند او د مرګ مسله ده، په دې مسلې کې باید احتیاط نه کار واخلئ، د دواړو ملکونو روابط باید په دې باندې خراب نشي او که چیرته په دې مسله باندې تاسو احتیاط ونه کوئ ممکن چې د چین او د امریکا جنگ د تایوان په سر باندې وشي. نو دا خبره ورته مستقیما کړې ده او د دې شي نه منع کړی دی. او همدارنګې د ایران په موضوع باندې دواړو طرفو خبرې نه دي کړي، خاموشي ده فی الحال. ویل کېږي د ډوډۍ په سر یو 2 ځلې د ایران نوم دغه شو خو شي جی پینګ دا رقم یو دغه وکړ چې بالکل اعتنا یې ونه کړله او په عوض د دې چې د هغې خبر ته د ایران په هکله ځواب ورکړي نو ورته یې ویلې چې دغه د مرغاوۍ غوښه چې ده دا ډېره ښه غوښه ده او د مرغاوۍ چې ده د چینایانو ډېر مشهور دغه دی دا وخوره. بیا بل ځلې چې هغې بیا د ایران موضوع یاده کړې ده دې ورته یو بله غذا وړاندې کړې ده چې دا ډېره ښه غذا ده دا که ته دغه کې ټسټ کې دا به ډېر ښه وي. د دې باندې تبصره دا کېږي چې چینایانو غوښتل چې دا موضوع دلته ډېره زیاته دا نشي او داسې ورته ښکاره کړي چې دا موضوع به دلته ورباندې دوی بحث نه کوي چې د دې عوامل به څه یا دا و چې نه یې غوښتل چې د دې هغه سفر په دې موضوع باندې ډېر زیات اغېزه پرې ولري او یا دا و چې کوم خاص پروګرام چې ورته هغه لري په موقع باندې به دی پرې بحث کوي، په هلته یې ورسره نه غوښته چې داسې سرسرکي بحث وکړي. د دې شي امکانات شته، سبا ته به دا موضوع ډېره نوره هم واضح شي. همدارنګې ډونالډ ټرمپ او شي جی پینګ په خبرو کې چې کله هلته مصروف او ډوډۍ سره خوړله د ایران د چین کشتیګانو ته د تنګې هرمز نه د تېرېدو اجازه ورکړله، د چینایانو کشتیګانې راغللې او د تنګې هرمز نه تېرې شولې او خپل هغه ضرورتونه یې ترسره کړل او ویل کېږي دا بېرته به چې ځي نو دی به ورته کوم ستونزه نه دغه کوي. همدارنګې پاکستاني یو کشتۍ هم راغلې ده ایل ان جي د قطر نه اخیستې دي او دا بیرته تللې ده. نو په دې رقم سره دا ښکاره کوي چې تنګې هرمز هر هغه څوک چې د ایرانیانو د قواعدو سره برابر راځي ځکه چې هم چینایانو دلته پیسې ورکړي دي ایران ته او هم پاکستانیانو ورکړي دي او بل دا دی چې دوی په هغه لاره باندې تلي کوم روډ ماپ چې ورته ایران جوړ کړی دی چې داسې راشئ محفوظه لاره ده تاسو راتلی شئ که په بل لاره باندې راشئ ماین در باندې الوزي نو احتیاط وکړئ. نو دلته ښکاري چې ایران په دې سیمه باندې خپل حاکمیت قایم کړی دی او د دې حاکمیت دلته موجود دی.
همدارنګه د نتنیاهو یو سفر متعلق بحثونه روان دي چې د جنگ په وخت کې د امارات متحده عربي ته د تللی و، هغه کوم یو 40 ورځنی جنگ چې و، او هلته د نتنیاهو او متحده عربي اماراتو د عملیاتو متعلق د ایران متعلق سره خبرې کړي دي. خو د دغه چې دی امارات متحده عربي د دې خبرې نه انکاري دی چې نتنیاهو په دې 40 ورځو جنگ کې ایران د مقابل کې نه دی راغلی. هغه وایي چې دا خبر دروغ دی. نتنیاهو په دې باندې ټینګار کوي چې نه، زه ورغلی وم، ما دې سره لیدلي دي او د موږ سره په د ایران په مقابل کې ملګرتیا کړې ده. د دې نه معلومیږي چې امارات عربي نه غواړي چې د ایران سره طرف واقع شي جنگ ته، مګر دغه اسرائیلیان په زوره غواړي چې دوی جنگ ته را داخل کړي او د ایران او عربي ملکونه سره په جنگ واچي، نو د دغه شیطاني اعمالو نه کار اخلي. همدارنګه په عین وخت کې چې دلته د چین مشري او د امریکا مشران سره ناست دي، د ایران جنگ روان دی. په هندوستان کې د بریکس غونډه روانه ده او دا د بریکس د خارجه بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ده او په دې کې د ټولو ملکونو ګډون کړی دی. دا په هندوستان کې دا غونډه روانه ده. خو په دې غونډه کې د ایران د وزیر خارجه او د امارات متحده عربي د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ لفظي شخړه شوې ده او ایران په هغه کنفرانس کې امارات متحده عربي په دې متهم کړی دی چې تا د جنگ په وخت کې اسرائیلیان ته وخت ورکړی دی، هغې د خپل په خاوره کې دا کړي دي او تا د خاورې نه په ما باندې برید شوی دی. یعنې هلته د بریکس په سازمان کې دا خبره دغه کړې ده چې امارات متحده عربي د اسرائیل سره مرسته کړې ده او هغې په موږ باندې برید کړی دی. نو دا یو بل لوی خبر دی. همدارنګې سعودي عربیه معذرت غواړم، سعودي عربستان د شرق الاوسط لپاره د یو عدم تجاوز یعنی د غیر د نن اګریشن یعنی د نه حمله کوونکو یو قرارداد په ټکل کې دی چې غواړي عربستان او ایران داسې یو معاهده سره امضا کړي چې دا به یو د بل په مقابل کې په حساب د یرغل نه کار نه اخلي، تجاوز نظامی یرغل به نه کوي، نان اګریشن یو اګریمنټ به دوی امضا کوي. او زه فکر کوم دې کې د عربستان موخه دا ده چې که سبا امریکا د سیمې نه وځي او ایران لاس لوی قدرت پیدا کوي، دا قرارداد که د مخکې نه ورسره امضا وسي، نو ایران به په عربستان باندې د برید کوم نیت بیا نه کوي، نو د مخکې تر مخکې نه د خپل بندوبست کوي. او د دې شی ما تاسو ته ویلي مو چې عربستان او د دې ترمنځ دلته د عربستان د فعلا د امریکا په د چوکاټ کې نه دی، اما دلته یو نوی نور سازشونه روان دي. لکه پرون مې تاسو ته ویلي چې ترکیه ده، مصر دی، پاکستان دی، دی خو قطر دی او دی پکې عربستان هم شاملی، خو عربستان غواړي چې ځان د دې دغې ساحې نه وباسي، خو دی غواړي چې عربستان په دې کې اوسي چې تر څو دا یو غټ هیات معلوم شي او ایران ته ووایي چې موږ تاسو سره یو، او په عین حال کې د ایران مقابل کې دوی خپل اقدامات د امریکې په ګټه وکړي، چې په دې به متعلق وروستو هم به لږ څه خبرې ولرو. همدارنګه عربستان سعودي د لبنان د رئیس جمهور جوزف اون نه دا غوښتنه کړې ده، پیغام یې ورته ورکړی دی چې د کله امریکا ته ځي کوشش دې وکړي چې د نتنیاهو نه ډډه وکړي او د هغه سره ناسته ونه کړي، ځکه دا ناسته به د ده لپاره ښه نه وي او د ده لپاره به دا ډېره بده تمامه شي. همدا حال کې کله چې ډونالد ټرمپ د چین سفر شروع کړ، نتنیاهو یعنی دغه پر چین باندې خپل حملې شروع کړلې او وی ویل چې چین ایران ته د اسلحو کومک کړی دی، چین زموږ سره زموږ په مقابل کې زموږ دښمن قوي کړی دی، نو بنا چین زموږ په مخالفت کې قرار لري. یعنی ډونالد ټرمپ ته داسې ښکاره کړی ده چې ته د دښمن کور ته تللی او دا زموږ سره دښمني لري او دا نړیوالې اغیزې لري، د دې عکس العمل به ښکاره کیږي، کوم شی چې چینایانو کاملا رد کړی دی. اکسیوس وایي که ټرمپ بیرته له چین نه راوګرځېده نو دا به د ایران باندې د برید پروګرام جوړوي او په ایران باندې به ضرور دا برید کوي او ایران د برید لاندې به راځي. خیر چې دا تر کوم حده پورې رښتیا ده یا غلطه ده، دې باندې خو په وروستو خبرې وشي، خو ماته داسې ښکاري چې ممکن د چینایان سره د ایران متعلق یو تفاهم ته ورسیږي او په سیمه کې داسې یو کوم حرکت امریکایان لګیا دي جوړوي چې د هغې حرکت په نتیجه کې حملې ته ضرورت پیښ نشي او په غیر مستقیم توګه دوی په سیمه باندې خپل
همغه امریکایي چالونه چې وهي چې سیمه خپل کنټرول کې ساتي او د امریکا ایران سره به مسله حل کړي، یو طرفه به یې کړي، په ظاهره به داسې وي چې مسله یې حل کړې ده چې موږ دغه مګرم په عین حال کې به هرمز کنټرول به د امریکایانو لاس کې د پاکستان او د مصر او د ترکیې او د دې په ذریعه باندې. همدارنګه اخرنی خبر د نن ورځې دا دی چې عرب نیوز خبر ورکوي چې د شرق الاوسط کې د یو نوي کمیسیون د تشکیل یا د یو نوي امنیتي سټرکچر د جوړولو لپاره خبرې روانې دي، او دا مضمون چې دی په دې متعلق باندې چې عرب نیوز دا نشر کړی راپور یې ورکړی دی، دا د ترکیې پخواني وزیر د خارجه یعنی بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه صدر اعظم فکر کوم چې عبدالله ګل دا مضمون لیکلی دی، او په دې کې دا ویل شوي دي چې د ایران او د امریکې موضوع د حل لپاره دا موضوع چون یوازې د ایران او د امریکې نه ده، دا د سیمې موضوع ده او د نړۍ موضوع ده. په دې باندې باید تنه ایران او امریکا خبرې ونه کړي، د سیمې منطقې ټول ملکونه باید په دې کې دخیل وسی. ترکیه، پاکستان، مالیزیا او اندونیزیا دوی باید ثالثان وسی، یعنی منځګړیتوب وکړي او یو کمیسیون د مشترک د ټولو د مذاکرچیانو نه جوړ شي چې په دې کې ترکیه، پاکستان، مصر، عراق، سوریه، اردن، لبنان، یمن او د خلیج فارس عربي ملکونه او بر علاوه ایران ټول په دې کې شامل وسی. نو د دې مثال هم دا ورکړی دی چې دا د هلسنکي د صلح معاهده د 1915 د هغې په مطابقت سره داسې یو صلح معاهده وسی چې تر څو دې سیمه کې دا راشي. خو ماته داسې ښکاري چې کله داسې یو پیشنهاد پاکستان کوي یا مصر کوي یا ترکیه کوي، بیا داسې لکه پخوانی صدر اعظم د ترکیې دا بیا داسې نظریه چې وړاندې کوي، دا ښکاري چې د امریکایانو یو پلمه ده لپاره د دې چې اوس خو ایران سره د دې جنګ کې نه کامیابیږي، د ایران ونشو نیولی، نظام تغییر نشو کړلی، خپل اهداف لاسته رانه وړل، نو یو سیمه ییز یو حرکت جوړی، ایران دې ته مجبوری چې دا خو د ټول د سیمې ملکونه دي، دا خو اسلامي ملکونه دي، نو د دې خبره ومنه. کله چې دا د هغوی خبره ومني، هغوی دام کې ولګي، دا ټول د امریکې غلامان دي، دا ایران هم په دې دام کې ځي، دا ټول دام کې ځي، امریکا بیرته خپل هژموني ثابتوي، بې له دې نه چې کوم جنګ یې کړی یا کوم نفر یې پکې وژل شوی، دا په خپل پروګرام په غیر مستقیمه توګه په داسې طریقې سره لاسته راوړي. نو دا دي نړیوال چالونه او فریبونه چې روان دي، او خپل زموږ مسلمانان په دې چالونو کې دښمن سره مرسته کوي. که دوی دا مرسته ونه کړي، امریکایان دې کې نه کامیابیږي او ایران کولی شي چې د امریکا دا خارجه پالیسي چې ده دلته په سیمه کې ماته کړي او د ابد لپاره یې لکۍ ورته وکړي او رخصت یې کړي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.